اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو آصف نواز سالارزی یم او تاسو ګورئ سالارزی ټي وي. کتونکو نن مې فیسبوک کې یو ویډیو ویل یقیني چې ډېر زیات خفه شوم چې یو کس لګېدل دی خپل کلیوال یې حلال کړی. چا یې کړی دی؟ حلال کړی دی. مونږ کلیوال ورته څه ویو؟ حلال کړی دی. لکه څنګه چې سړی چرګ حلالوي خو هغه د چرګ نه هم بدتر حلال کړی. د چا کړلی؟ د چرګ نه هم بدتر حلال کړلی. یو ماشوم چې هغه یې حلال کړلی، یو درنده لګېدل دی. دا د پنجاب نه څوک نه دی راغلی، دا خپل پښتون لګېدل دی. خپل پښتون بچی یې حلال کړلی، خپل کلیوال یې حلال کړلی. نو راځو په دغه ټاپک خبرې کوو، خو له اول نه راشئ دا ویډیو وګورئ چې دا پوره قیصه څه ده، بیا راځو خپلې خبرې پې کوو. دلته کې د کور سړی د کور د انګړ سړی لګي او د کور بچي وجني او داسې وجني چې وي حلال یې کړه. واقعي چلته موږ تر ډېر بې دردۍ سره حلال شو. پر سینه باندې هم نشانونه و د چړو، په ملا باندې مو لاس یې مغوسو، خوله یې چلېدلې وه، ډېر په بد حال و. مو خو دا قاتل باندې شک نه کو، دا قاتل خو د ما په ورځ په تابوت هم پروت و، زړل یم را سره. مودیان ناست دي، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله قسم دی که 70 تاونې کړي. په چاقو مې د سینې تاول ډپ ووی چې وغورځېده، بس بیا مې کش کړ، شل شمو پټي تلته مې بس حلال کړ. زه خو ډېره په ملا ماته کړم. موږ خو تا ته سترګې پټې چې زموږ د ګټې وټې سړی پیدا کېږي، موږ اتې خوشحاله وو. موږ خو نور اتې څه نه ویل، موږ داسې درته خوشحاله وو چې بعد د موږ نسته مو به زوی ته داسې خوشحاله وو. تر شانه په چاقو ګزار کړی دی، راوغورځېده موټرسایکل نه، بیا په سینه هم ګزار کړی، بیا کته شانشمو ته راښکلی دی ولته وله څنګه چې دی وي کش مې ورکړه نو بس دغه شانتې کش یې ورکړه او حلال یې. دا په کومه یو ګناه خو تا راښودلې چې دا مې په دې ګناه مړ کړه، تا ما ته یو ګناه ښودلې وه که نه. الله دې د کوره ورڅ برباد کړي، خدای دې د خچ او بچی ورکه کړي، تباه برباد کړي، لکه د ما زوی وړکی زوی له دنیا له ملکه ورکه. یو کس بس پاتې هم دی خو هغه نشته دلته تښتېدلی دی. یعنې بل مرګ به هم کوي یاره که ژوند دي دا حالات دي. نو کتونکو یقیني چې ویډیو به تاسو وکته، تاسو پوه شئ هم یې. دغه شارټ کلیپ ما تاسو ته وښیله چې دغه مورې څه وایي، زموږ د ګټې وټې دغه یو اسره وه. مینهوالو زه دا نه ویم، دی خو حلال شو. د دې دا چې چا حلال کړلی د ده په زړه به اوس څه تېرېږي. د ده خو هم زندګي لاړه غرقه شوه، د مورې زندګي غرقه شوه. هسې مرګ خو هم راشي، مړ شي، خلک ورپسې خفه شي، لاړ شي. دا خو یو ظلم شی دی. له اول نه یې ملا له وله چاقو راچوللی، د بایک نه یې راغورځولی، بیا وله سینې له راچوللی، وایي بیا مې حلال کړی دی. دا خبره زما په خوله راځي هم نه حلال. پښتنو دا هم په څه غفلت کې پراته وو. یقیني چې دا یو ډېر ګران کار دی. موږ چرګوړی نه شو حلالولی، دی لګېدل دی سړی حلال کړلی، هلک یې حلال کړلی. موږ چرګوړی چې بل حلالوي زموږ ورته خوله ورانوي، دی لګېدل دی هلک یې حلال کړلی. موږ له د چرګوړي د حلالولو چل اوسه پورې نه راځي، چرګوړی حلالولی نه شو. ته راځه انسان حلالوه. ولې دا څه خارې ناپرسان دی. دا نه ویم پښتنو، د دا حلالولو پنجاب نه څوک نه و راغلی. بیا هم یو زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. ستا هم دقه ګناه ده چې ته پښتون یې. په پنجاب کې دا کار نه کېږي، نه په بل ځای کې کېږي، دا صرف زموږ په پښتنو کې کېږي. دا کارونه زموږ په پښتنو کې کېږي. نو زما ټولو پښتنو ته درخواست دی چې امن راولئ، ژوند راولئ. د دې نه مخکې د اویس مسله راغله د 400 کوم چې د خور خاوند او نور د کور خلک ملوث وو، په هغه یې ډزې وکړې. په هغه پسې هم ډېر خلک خفه وو. خبره
لاړه ختمه شوه. ما تا ناویس هیر دی خو مور او پلار ته یاد دی. مور او پلار نه تر مرګ هم نه هېرېږي. هغه په بې دردۍ سره قتل شو، نن دی قتل شو. دا څوک یې قتلوي؟ موږ پښتانه قتلو. موږ له د امن چل نه راځي، موږ له د ژوند تېرولو چل نه راځي. موږ بس چې ټول عمر یو بل سره دښمنۍ کوو، موږ به خوشحاله یو. زموږ ګټه په دښمنو کې ده، زموږ ګټه په امن کې نشته، زموږ ګټه په دښمنو کې ده. ولې په موږ پښتنو باندې آفت دی؟ فلانې ویو موږ سره ظلم دی، وزیرستان کې پښتنو سره ظلم دی. هغه نور خلک کوي، خو دا موږ چې په ځان کم ظلم کو دا خو نه دی پکار. دا ظلم ټول موږ سره خپل د لاسه دی. نو ګرانو کتونکو ویډیو اوږدېږي، زیاتې خبرې نه کوم، خو دقه یو پیغام ورکوم چې امن راولئ. د ژوند چل زده کوئ چې ژوند خلک څنګه کوي. ما تاله د ژوند چل نه راځي، ما تاله د دښمنۍ او د ټوپک او د ډز چل راځي، د فساد چل راځي. خلکو زندگی وکړه، ما تا زندگی نه کوو. ما تا به ټول عمر په دغه پرزولو غوبلو کې تیرو. نو انشاءالله امید دی چې دې ویډیو کې به تاسو ته زما د دغه د وړې خولې خبرې به تاسو لا څه لږ غوندې پیغام راکړي. ډېر زیات نشي راکولی، خو دغه د وړوکي عمر د وړې خولې دغه وړې خبرې به تاسو له څه لږ غوندې پیغام راکړي. او امید ساتمه چې تاسو به د دغه خبرو نه ګایډ شئ، او امید ساتمه چې دا خبرې به ستاسو زړه ته پرېوځي. نو کوم کتونکي چې زموږ دا ویډیو ګوري، نو دغه پیغام زموږ ځان سره یاد ساتئ. او ما دغه یو کوشش شروع کړلی چې زه خپل پښتنو له ښکلی پیغام ورکړم. نو انشاءالله د بل ویډیو له موږ ښایسته ټاپک راوړو. د بل ویډیو پورې موږ له اجازت راکئ. د ولې الله په امان.